زما پلار چا ووژلو ټول حقیقت مخې ته راغلی. د مفتي منیر شاکر صیب د زوی بیان مخې ته راغلی او په دغه بیان کې حقیقت ښکاره کړو. دوستانو دغه تصویر تاسو ته په سکرین باندې ښکاریږي. دا د مفتي صیب زوی دی چې بیان یې ورکړی دی او ویلي دي چې زما پلار چا وژلی دی. کتونکو داسې ډېر بیانونه به تاسو اوریدلی وي. دغه بیان چې زوی ورکړی دی چې زه به تر هغه پورې خپل پلار جنازه نه کوم او قبر ته یې نه کوزوم تر څو پورې چې زما د پلار تپوس نه وي شوی او هغه مجرمان گرفتار شوي نه وي. د مفتي صاحب زوی دغه هم وویل او د حکومت نه دا ګیله هم وکړله چې زما پلار ته د تاڼو والا لایسنس یې نه جاري کولی او لایسنس یې نه ریلیز کولی. دغه یې ویل چې تاسو ته د دغه لایسنسو هیڅ ضرورت نشته دی. نو زما پلار د دغه وجې هم ووژل شو او وفات کړی شو. دوستانو دا د زوی بیان او دغه یې وویل چې زه تر هغه پورې د پلار جنازه نه کوم تر څو پورې چې د ما ته انصاف نه وي میلاو شوی.